الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. په مخکنی درس کې موږ تاسو د ایمان بالله د پنځو خبرو نه دوه خبرې نیمه تشریح کړې. اوله خبره دا و چې الله پاک موجود دی او شته دی، او د الله پاک موجودیت د انسان په کردار او په سیرت او په عمل باندې اثر لري. دویمه خبره موږ تاسو د صفاتو د الله پاک اسماء الحسنا شروع کړې و چې د ایمان نه اصلي مطلب معرفت او پیژندل دي چې الله پاک مونږ وپیژنو. هغه کس چې مونږ ایمان پرې راوړی، مونږ رب دی، زمونږ خالق دی، مونږ یې وپیژنو دا دی څوک. کم از کم اوس هم موږ نه پوهېږو چې الله پاک دی څوک. هسې ما اورېدلي مور و پلار نه او د خلکو نه چې الله پاک شته دی او الله پاک موجود دی، بس نور نه پېژنو. دلته انشاءالله موږ او تاسو الله پاک معرفت حاصلو. نه د هغه وخت سړی معرفت حاصلولی شي چې یو سړي ټول صفات سړی وپېژني. که یو سړی وایي دا انجینر دی نو پوهېږي انجینر څه معنی، یو سړی وایي دا ډاکټر دی نو ډاکټر څه معنی، که یو سړی وایي چې دا استاد دی دا څه معنی. موږ خپله په ذهني لحاظ باندې دونه پوهېږو. نو دلته د الله پاک صفات موږ او تاسو بیان کړو، نو خپله به موږ ته معلومه شي الله پاک څوک دی. په هغې کې اولین صفت موږ علم بیان کړی چې الله پاک دومره علم لري که دا د ځمکې موجوده اوبه چې 3 برخې نیولې دي دا 7 چنده نور یې ورسره یو ځای شي او دې ټول نه رنګ جوړ شي، او دا څومره ونې او بوټي چې په دې ځمکې په سر باندې دي، په میلیاردونو باندې بوټي او ونې دي، د دې ټولو نه قلمونه جوړ شي او دا رنګ په دې قلمونو کې اچول کېږي او دې ته لیکونکي لیکلی شوي هغه ورته ناست او لیکل کوي. الله پاک ورته وایي دا ولیکئ دا ولیکئ دا ټولې اوبه به ختمې شي، دا رنګ به خم په دم شي، دا څومره لوی بحرونه دي سمندرونه 8 چنده دونه نور ورسره یو ځای شي، دا قلمونه هم ختم شي. خو ما نفدت کلمات الله، دی الله پاک علمي خبرې ولا ډېرې موجودې چې باید ولیکلی شي. دا سمندرونه اوبه به ټولې ختم شي خو د الله پاک کلمات به. او بل حدیث هم ویلی چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې ای موسی د الله پاک علم دومره زیات دی، زما علم چې زه ستا استاذ یم او ته پیغمبر یې، د پیغمبر علم د ټول انسانان نه زیات دی او د ټولو مخلوقاتو علم چې هغه کې جبرائیل علیه السلام، اسرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او دا ټول ملائکه راځي، ټول علم چې را یو ځای کې سره دا د مرغۍ هغه د نول چې ټیټوي یو څاڅکی یو قطره چې راخلي دا دومره اندازه دی او د الله په علم د سمندر په شان باندې دی. نو چې دا علمي اندازه موږ ته پته ولګي چې الله پاک د دومره غټ علم خاوند دی، نو بیا به خامخا د هغه په مقابل کې علمي حیثیت موږ خامخا ساتو. دویمه خبره هغه دا ده چې الله پاک عظمت او لوی لري، لوی ذات دی، څومره لوی دی. دې په خاطر موږ او تاسو 2 شیان وایو. یو په دینی لحاظ باندې چې په دین کې موږ او تاسو کوم آیاتونه او کوم حدیث چې راغلي، او په دې خوا کې د ساینس د علومو د خوانه د فلکیاتو او د کیمیا او د بیولوژي د نظره د درو علومو د نظره موږ ته د الله پاک عظمت او دا شیان بیانوو. خو اول دا زو دی ته چې الله پاک د عظمت په ارتباط باندې په احادیثو کې څه مسله راغلي. امام ابو داود رحمت الله علیه د حدیثو 6 کتابونه صحیح سته وایي، مسلم، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، دغه کتابونه 6 کتابونه نسائی دې ته وایي صحیح سته، یعنی بده کې هغه احادیث را جمع شوي چې د سند په لحاظ باندې د ټول معتبر دي. امام ابو داود دریم کتاب دی په صحیح ستو کې معتبر ترین کتاب دی، او د فقه په لحاظ باندې داسې کتاب دی ابو داود چې په دې کې د ټولو مذاهب او اسناد شته. دا مذهب چې کوم عمل کوي دغه حدیث دی، دا مذهب چې دا عمل کوي دغه حدیث دی، دا مذهب چې دا عمل کوي دغه حدیث دی. دا ټول حدیث په یو کتاب کې امام ابو داود رحمت الله علیه را جمع کړي، او دا د امام بخاری او د امام مسلم همدوره سړی دی، د امام احمد حنبل شاګرد دی. د خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کړی دی الله پاک د عظمت په باندې په باره کې. ابو هريره نو فرمایي چې یو ځل موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو، یو سړی راغی اطرافي سړی. دا اطرافي خلک چې ساده خبرې کوي خو خبره ګډ وډی، خو خبره ساده یې او لګغی. نو دا سړی راغی ویرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدلو، یا رسول الله وچکالي ده او قحطي ده، زمونږ فصلونه ټول تباه شو، ونې هم ټولې وچ شولې، حیوانات هم د اوبو د نشوالي په لحاظ باندې هلاک دي، او موږ هم نږدې ده که داسې حالت دوام وکړي نو کیدای شي موږ هم ختم شو. نو موږ زه تا ته راغلی یم چې تا الله پاک ته واسطه کم چې الله پاک ته دعا وکړي چې موږ باران وکړي. خو الله پاک تا ته واسطه کوم، 2 خبرې وکړې، تا الله پاک ته واسطه کوم او الله تا ته واسطه کوم.
نو کله چې دا خبره د خولې نه ووتله چې الله تا ته واسطه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو دم لرزه راغله دا ځان یې داسې هغه شولو او دا رنګ یې داسې تک زیړ شو ورخطا غوندې شو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دی ویلې وروسته د خپلو صحابو ته وایي چې دا سړی پوه کوي زه خو به الله پاک ته واسطه شم زه به لمونځ وکړم زه به دعا وکړم الله پاک ته ورته چې باران وکړي او دا قحطي او وچکالي ختمه شي نو الله ما ته څنګه واسطه کوئ واسطه خو هغه څوک سړي ته ورځي و چې زه ورځم رئیس جمهور ته خو دا هغه یو څه لري زه ورځم ورته وایم چې دا شی راته وکړه یو وزیر ته ورځم یو رئیس ته ورځم چې دا شی راته وکړه دغه مې ملګری دی دا مې دوست دی دا مې خپل دی دا مې پلانکی دی نو دا رئیس جمهور خو ما ته نه راځي چې ما ته راشي دلته راته ووایي چې دا عریضه مې ده ما ته $1 لک پیسې راکړه نو ټول اختیار ستا سره دی او راځي ما ته $1 لک ورکړه دا خو بالکل ممکنه نه اول خو دا کیدی نه شي او که داسې حالات راشي چې رئیس جمهور اشرف غني راشي او کراچي والا ته ونولږي چې ماته $1 لک نه وشته که چې ماته بانک ته راکړي نو خلک ورته تم لیونی او دام لیونی دی چې دا ته خبره ورته کوې نو دا سړي ته دا صحابو ته ورته چې دا سړی پوه کوي الله پاک خو د ټول دنیا اختیارات د هغه په لاس کې دي بیا څه ورته وایي دې سړي ته ووایي الله پاک دومره لوی دی دومره عظیم دی دومره د شان او شوکت خاوند دی چې د عرش عظیم سره د ټول لویوالي سره د دومره عظمت او د لوی د الله پاک لوی نشي راتم کولی د الله پاک د لوی په مقابل کې د عرش چې کوم یو دی دا داسې دی ولکه یو سړی په اس باندې سور شي او اس چې منډه وي هغه پالان چې په پروت یا کته چې په پرته یو قسم اواز کوي چې منډه کوي اسپه نو سړی چې پیسوري دا پالان یو قسم اواز یو غچ غچ کوي ویلې د خپل عرش د لویوالي سره سره د الله پاک د عظمت لاندې نشي ټینګېدلی دونه وس نه لري یو قسم اواز کوي یو قسم غچا کوي دا څومره د عرش څومره لوی دی لوی سره ده اوس خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا مثال ورکړي چې الله پاک دومره لوی او دومره بزرگ او دومره عظیم دی چې دا لوی عرش عظیم د ده لاندې راټینګېدلی نشي او د عظمت نشي تم کولی یو قسم اواز کوي اوس خو دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه راځئ دې ته اوس چې دا عرش عظیم وپېژنو چې الله پاک ورته ویلي وهو رب العرش العظیم الله په هغه ذات دی چې د عرش عظیم خاوند دی خپله د هر صفت عظیم دی د الله پاک صفت هم عظیم دی خو د هر صفت هم نو دا څومره لوی عرش دی چې الله په عظمت نشي راټینګولی په دې باره کې دوه هغه درته وایم یو امام بخاري یو حدیث را نقل کړی په بخاري شریف کې او بل امام احمد په خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کړی دی دې دواړو نه موږ او تاسو د عرش عظیم لویوالی معلومولی شو امام بخاري چې کوم حدیث را نقل کړی هغه وایي چې دا ټول کائنات دا تاسو چې کائناتو په نامه کوم شی یادوئ بیا انشاءالله د ساینس د لحاظه دا درته وایم چې دا کائنات څومره لوی دي دغه کائنات چې کوم یو تاسو دې ته کهکشانونه او شمسي نظامونه او ستوري وایي دا ټول د اول اسمان په منځ کې دي دا ټول د اول اسمان لاندې دي بیا د دې نه وروسته دویم اسمان دی د اول اسمان او دویم اسمان ترمنځ فاصله چې ده دا 1500 کاله ده بیا دریم اسمان دی دریم اسمان او دویم اسمان ترمنځ 500 کاله بیا څلورم اسمان بیا پنځم شپږم اووم اسمانونه دي د هر اسمان تر مقابل د یو په منځ کې 500 کاله نو 3500 کاله صرف د اسمانونو په منځ کې دا فاصله شوله دومره فاصله د دوی په منځ کې ده